301 یا میلادي کال د اپریل د میاشتې 22 تاریخ د سهار د لمانځه د روا کېدو نه لږ څه مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدا کېدو لحظه وه. دا چې د نبي علیه السلام د پیدا کېدو نه مخکې او د نبي علیه السلام د پیدا کېدو په وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عظمت کومې غټې نښې ښکاره شوې، په دې باره کې مو په تېره ویډیو کې بحث کړی و. نن غواړو په دې باره کې بحث ولرو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدا کېدو په وجه په نړۍ کې څه تغییرات راغلي، څنګه مختلف فرقو او مختلفو امپراتوریو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نښې ښکاره شوې. حسان بن ثابت رضی الله عنه وایي زه د 7 کلو په عمر وم، په مدینه کې د یهودو کلي ته ورغلی وم. یو یهودي یو اوچت ځای ته وخاته او اواز یې وکړ چې یا معشر الیهود، ای د یهودیانو ډلې، په دې خبر شئ زه نجومي یم، په علم نجوم باندې پوهېږم. بیګا شپه هغه ستوری راختلی چې کوم د آخري نبي په پیدا کېدو باندې راخیږي. د آخري نبي په پیدا کېدو باندې به کوم خاص ستوری راخته، د علم نجوم نه به هغوی ته دا معلومات وو. نو ځکه هغه یهودي اعلان وکړ چې بیګا شپه هغه ستوری راختلی چې د آخري نبي د پیدا کېدو په وخت کې راخیږي. او دې یهودي دا خبره اضافه کړه چې زه درته دا خبر درکوم چې هغه نبي چې تاسې انتظار کوئ دوی به عامو بت پرستو عربو ته ویل چې موږ الله پرست یو او تاسې مشرکان یئ، نو زموږ به یو نبي راځي او تاسې سره به جګړه کوو، که مو زموږ دین ونه مانه نو تاسې ټول به وژنو. په همدې خاطر یهودیان مدینې ته راغلي ول. دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه په هر آسماني کتاب کې یادونه شوې، په هماغه وجه دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت ځای پیژنده. نو یو خو دا کار وشو چې یهودیانو ته الله عز وجل د نجوم د علم په ذریعه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدا کېدو خبر ورکړ. اگر چې د علم نجوم زده کړه او په ده باندې کار کولو باندې اسلام پابندي لګولې، خو دلته زموږ د دین تایید راځي، نو په دې وجه په نقل کولو کې به هېڅ حرج نه وي انشاءالله. حسان بن ثابت رضی الله عنه به تر ډېر وخته ویل چې زما د یهودو دا اعلان اوس هم په یاد دی. دغه نښه الله عز وجل یهودو ته وښودله او دا په دوی باندې یو حجت او دلیل شو د الله عز وجل لخوا. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش بله نښه چې د فارس امپراتورۍ مشر ته وښودل شو هغه دا و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش په وخت کې په فارس کې د اور عبادت کېده. په آتش پرستو کې بعضې خلک دي چې د اور عبادت کوي، بعضې د رڼا عبادت کوي. نو فارس والاو د اور عبادت کوو، نو دا اور به همیشه د هغوی بل و. د 1000 کالو نه یو اور په ایران کې بل و چې هیڅ کله نه و مړ شوی، نه د شپې او نه د ورځې، نه په ژمي او نه په اوړي کې، ځکه د بادشاهانو لخوا تمویل کېده. خلک به راتلل او د دې اور عبادت به یې کوو او د اور نه خلکو اله او معبود جوړ کړی و، نو ځکه همیشه به ورته لرګي اچول کېده. خو نبي علیه السلام چې په کومه شپه پیدا شو، په هغه شپه الله عز وجل هغه اور مړ کړ. هغوی حیران شول چې د 1000 کالو نه چې کوم اور بل شوی و سمدست لکه پرې څه طوفان غوندې راشي او اور مړ کړي. دوی په دې کار ډېر حیران شوي وو. یو کار دا وشو. دویم دا چې یوه زلزله راغله د فارس والاو په بادشاهي باندې چې د سلطنت هغه محل یې ورته وخوځاوه چې د هغه په وجه 14 کوټې ښکته ګزار کړی شوې. نو دغه کار هم پر دوی تاثیر وکړ چې دا څنګه نااشنا کار وشو. دریم کار دا وشو چې د دوی عبادتخانې وې، نو دې زلزلې سره هغه عبادتخانې هم پرېوتې او بحیره ساوه یې ورته ویل. بحیره ساوه یو وړوکی دریاب و، هغه کې به اوبه بهېدلې چې دوی به د هغه تقدیس او تعظیم کاوه، د هغه اوبو عبادت به یې کوو. نو دغه سیند چې بحیره ساوه نومېده، الله عز وجل دا اوبه وچې کړې. نو د دوی معبودانو او هغه څه چې دوی عبادت کوو پر هغه باندې تزلزل راغی. نو دغه 3-4 نښو نه وروسته چې دوی هېڅ انتظار نه و کړی، دوی خپل نجومیان راټول کړل. کاهنان او نجومیانو نه یې پوښتنه وکړه چې ولې دا واقع شوی. هغوی ورته ځواب ورکړ چې دا کارونه نه کیږي مګر د یو نبي په پیدا کېدو باندې، او دا نښې دا ښیي چې د آخري زمانې پیغمبر پیدا شوی دی. دلته الله عز وجل د دې نجومیانو په خوله د کسراو او فارس والاو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش خبر ورکړ. دا هغه نښې وې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش په وخت کې یهودو او فارس والاو ته الله عز وجل وښودلې. د نبي علیه السلام د پیدایش نه مخکې نبي علیه السلام مور دا خوب هم لیدلی و چې ستا یو بچی پیدا کیږي، نوم پرې محمد کیږده. نو الله عز وجل د دې محمد نوم حفاظت کړی و او همدارنګه د نبوت په حفاظت یې کړی و. یعنی مخکې له دې چا په اسانۍ د محمد نوم په عربو کې نه ایښود. عربو به د کاهنتوب
نسب شناسی، شاعري وغیره وغیره سیزونو دعوی کولې او د نبوت دعوا الله عزوجل دوی نه پټه کړې وه. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی د ده نه مخکې هیچ چا دا دعوه نه وه کړې چې زه نبي یم او الله عزوجل دغه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پرېښې وه. دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه وروسته نور څه واقعات راغلل او څه وشول په دې به په نورو ویډیوګانو کې بحث کوو. تر بلې ویډیو د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.